لنده کڼه در پسې ګرځم په لاس به راشې بچو خوښه به دې شمه په لاس به راشې صدر صاحب څو شعرونه دي تاسو ته ډالۍ چې ښکلیا ښکاري د مرۍ کې اوبه ښکلیا ښکاري د مرۍ کې اوبه لکه د کانچ په سراهۍ کې اوبه ستاسو بیړۍ خو په اوبو کې ګرځي زمونږ ګرځي په بیړۍ کې اوبه ستاسو بیړۍ خو په اوبو کې ګرځي زمونږ ګرځي په بیړۍ کې اوبه او شعر د بابا که ستا له فلسفې ووتم بابا که ستا له فلسفې ووتم ورله به اوس کم ککرۍ کې اوبه بابا که ستا له فلسفې ووتم ورله به اوس کم ککرۍ کې اوبه او شعر دی چې د هغې سترګو کې هم اوښکې رالې منیري صاحب د هغې سترګو کې هم اوښکې رالې ملګرو شته دي په سپوږمۍ کې اوبه د هغې سترګو کې هم اوښکې رالې ملګرو شته دي په سپوږمۍ کې اوبه د فرات خېټه د اوبو ډکه وه د فرات خېټه د اوبو ډکه وه حسین له نه وي په پیالۍ کې اوبه د فرات خېټه د اوبو ډکه وه حسین له نه وي په پیالۍ کې اوبه داسې وریږي مې د سترګو اوښکې څنګه چې وریږي په جړۍ کې اوبه داسې وریږي مې د سترګو اوښکې څنګه چې وریږي په جړۍ کې اوبه حاجرې ښه ده چې زمزم دې ووې ګینې خورې به وې نړۍ کې اوبه او سجاده دومره ضروري ده مینه څنګه چې دي په زندګۍ کې اوبه او دا ورکوټې نه زمګوټې دی چې د کوره ووتلم کار له تلمه حسب معمول دی لیونټارې جینې د خپل کاله د وره په رو کې کتل زما لیدو سره یې ور پرانسته او په غرضي نیت یې مرۍ تازه کړه زما لیدو سره یې ور پرانسته او په غرضي نیت یې مرۍ تازه کړه ما ځان شپېلې کو چابک پې تېر شوم خدای خبر څه ځان سره وګورېدا بیا یې د تور کاکا ماشوم بچي ته داسې اواز وکړو ګلمیره راشه تا له مې ښکلی کانکوک نیولی کانکوک ستا شو خو یو کار خو وکړه دا د بجلۍ بل واخله کلک ونیسه هغه روان هلک ته یې وښایه لږ چې د مالک دا ګاونډی دی وایي چې په دې بل باندې نظر واچوه چې بل کې کله اخیري تاریخ دی ماشوم د لسو کانکوک په لالچ څه په ټوپونو زما خواله راغې او چوړل شوی بل یې لاس کې راکړ او په وړکو کې یې داسې ووې چې په دې بل باندې نظر واچوه چې بل کې کله اخیري تاریخ دی ما چې بل پرانسته ومې کاته دې لیونۍ جینۍ د بل د پاسه د پښتو دا ټپه لیکلې وه چې ړنده کڼه در پسې ګرځم په لاس به راشې بچو خوښه به دې شمه په لاس به راشې بچو خوښه به دې شمه سره صاحب